د شیدو لار یا د ملک وی کهکشان. دغه کهکشان ډیره پراخه په روښانه سپین ډوله رنګ سره په شنه اسمان کې د شپې لخوا په لایتناهي فضا کې لیدل کیږي چې په میلیونونو ستوري او ثوابت لري. د دغه کهکشان اوږدوالی 10,000 نوري کاله او پرېړوالی 10,000 نوري کلونه کیږي. لمریزه منظومه د کهکشان په یوه مټ یعنی بازو کې ده چې دغه مټ ته د جبار بازو ویل کیږي. د لمر رڼا تر ځمکې پورې په 8 دقیقو کې را رسیږي چې له دغې مودې څخه موږ 100,000 نوري کلونو واټن سنجولی شو او په دې باندې پوهیږو چې شیري لار څومره اوږدوالی لري. له بلې خوا د کهکشان سپینې وریځې او تورې لړې او تورې وریځې د ستورو د رڼا مخنیوی کوي. د کهکشان دننه یو شمېر تورې لړۍ شته چې نور ستوري له سترګو څخه پټوي او په هغو کې دننه آسماني موجودات خپلې ځانګړتیاوې له لاسه ورکوي. د کهکشان د شیري لارې په ترڅ کې له 200 میلیونو څخه زیات ستوري او ثوابت شته چې یو شمېر یې له لمر څخه هم څو ځله غټ دي. د بیلګې په توګه د ویګا ستوری له لمر څخه څو ځله غټ دی. بیتلګوس له لمر څخه 600 ځلې او ډبران له لمر څخه 20 ځله غټ دی. لمریزه منظومه په 200 میلیونه کلونو کې د شیري لار یا د پیو د لار د کهکشان په شاوخوا باندې یو ځل راڅرخیږي. دا و زموږ د نن ورځې ویډیو چې ستاسو په درانه چوپړ کې مو وړاندې کړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ بټنه فعاله کړئ ترڅو زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ. زموږ د نن ورځې ویډیو یو څه کوچنۍ وه نو نورو ویډیوګانو په دې هکله باندې هم لرو، نو د هغو په تمه هم اوسیږئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې او ښه ژوند.